نزل هر وقت پر ملائک لبر اسمان دے خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی نزل هر وخت پر ملائک لبر اسمان دی خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی الله پاکی روزه د پاک رسول دا جوړا خستا په هر رسول دا جوړا خستا په هر رسول دا الله پاکی روزه د پاک رسول دا جوړا خستا په هر رسول دا جوړا خستا په هر رسول دا پکل جهان باندې خرایش مکان دے خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی نزل هر وخت پر ملائک لبر اسمان دی خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی پکی صدیق عمر دفن دی رسول الله خوا کې مدفن دی رسول الله خوا کې مدفن دی پکی صدیق عمر دفن دی رسول الله خوا کې مدفن دی رسول الله خوا کې مدفن دی امی عیشہ مکان جنت پکل جہان دے خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی نزل هر وخت پر ملائک لبر اسمان دی خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی حضرت عثمان می د زړه سر دے شیر خدا میں ژوند رے بار دے شیر خدا میں ژوند رے بار دے حضرت عثمان میں زړه سر دے شیر خدا میں ژوند رے بار دے شیر خدا میں ژوند رے بار دے پروت پا بکی دی پری جنت پل قبرستان دے خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی نزل هر وخت پر ملائک لبر اسمان دی خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی ولا خستا د باس خستا دا مدینہ خر گلو غنچا دا مدینہ خر گلو غنچا دا والله خیستا دا بس خیستا دا مدینہ خر گلو غنچا دا مدینہ خر گلو غنچا دا ولی بنوی محبوب خر دا پاک رحمان دے خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی نزل هر وخت پر ملائک لبر اسمان دی خر د مدینه را باندې ګران دی خر د مدینه را باندې ګران دی د بیت الغم بخت فنا کړی دغا تر تم بخت سبا کړی دغا تر تم بخت سبا کړی د بیت الغم بخت پنا کړی
دغه ترتم بخده سبا کړي دغه ترتم بخده سبا کړي د منور پسړه کاتو یلو ارمان دې خار د مدینه را باندې ګران دې خار د مدینه را باندې ګران دې نزول هر وخت ملائک لبر اسمان دې خار د مدینه را باندې ګران دې خار د مدینه را باندې ګران ګرانو قدرمنو دا جوړه آوازونه جناب نوی چې کوم نتخوانان دي اولنی ځل دا نعت ریکارډ کېدو د پر راغلي دي هغه کې یو دا جناب محمد فیاض او بل شفاعت حسین د دې نعت شاعر نتخوان منور افریدی د نعت لپاره سپیشل فرمایش کوونکی حماد محسن فدا حسین هغه سره ملګری